پر پاکستانی ځواکونو ځانمرګی برید شوی. سلام ستړي مشئ، وخت مو په خیر. شبنم مزریم پام وکړئ د امپراتور ټي وي چینل څخه تازه او مهم خبر ته. د خیبر پښتونخوا په دیر اسماعیل خان چهکان سیمه کې د پاکستان په امنیتي عسکرو په قافله چاودنه کې 14 کسان مړه او 23 عسکر ژوبل شوي دي. پولیس دا پیښه تاییدوي او وایي د لومړنیو معلوماتو تر مخه چاودنه د یو موټر سایکل د لارې شوي د امنیتي عسکرو موټر یې په هدف کړی دی او امکان څرګندېږي دا ځانمرګی برید وي. د پولیسو په وینا دا پیښه نن د خالي په ورځ د دیر اسماعیل خان او ټانک سړک ترمنځ په چهکان سیمه کې هغه مهال شوې چې د امنیتي عسکرو قافله د جنوبي وزیرستان څخه د دیر اسماعیل خان پر لور روانه وه. امنیتي سرچینو وی او ای ډي سره په شریکو کړیو معلوماتو کې ویلي بمي حمله کې 23 امنیتي عسکر ژوبل شوي او د علاج لپاره د دیر اسماعیل خان پوځي روغتون ته وړل شوي دي. د دوو حالت مرګونی دی. پولیس وایي له برید وروسته په ګڼ شمېر کې امنیتي ځواکونه سیمې ته رسېدلي او هلته د لټون عملیات یې پیل کړي دي. د دې برید ذمهواري تر دې دمه چا نه ده منلې، خو په خیبر پښتونخوا کې په امنیتي ځواکونو د کېدونکو زیاتو بریدونو ذمهواري تحریک طالبان په غاړه اخلي.